دې کیسه کې موږ یو ټرک ګورو چې هغې کې ډېر زیات کیمیکل پراته وي. هلته کې په سړک باندې یو خرګوش وي. هغه ټرک ډریور خرګوش بچ کوي او دغه ټرک تی بیلنس خراب شي او یو ډرم تی اوبو کې لړه شي. بل سین کې موږ یو بوډا سړی ګورو چې هغه جولاګانو شوقین وي او مختلف جولاګان نیسي او په کور کې ساتي او د هغه جولاګانو خوراک دپاره څه واړه کیلي نیسي او دلته راغلی وي او د هغه تالاب نه څه کیډلي وي چې کوم کې چې هغه کیمیکل ډرم لړه شوی و او د دې جولاګان چې کله دا واړه کیډلي خوري نو د هغې جولاګانو سایزونه غټیږي او دا ورو ورو غټیږي او دا د خپل نارمل سایز نه ډېر زیات غټېدل چالو شي. بل سین کې موږ یو ماشوم ګورو چې د هغې نوم مایک وي. هغه هم ډېر زیات شوقین وي د دې بوډا په شانتې او د دې جولاګانو خواهشمند وي. یوه ورځ هغه ماشوم دې سره ناست وي خو هغې ډبي نه یو جولا بهر روزي خو هغه جولا دوی ونه ګوري او هغه تی بار روزي. د دې ماشوم ګړی الارم وغږیږي او دا دې ته وایي چې زه اوس ځمه اوس به زه کور ته ځان رسومه او دغه شان دې هغه ماشوم هلته نه لاړ شي. دغه بوډا چې کله واپس راشي نو دې شیشو کې یو جولا غیب وي. دې مطلب وي چې هغه شیشو نه یو جولا تښتېدلی وي او کله چې دا هغه جولا پیدا نه کړي دا ډېر زیات پریشانه شي او هغې پسې وګرځېږي. هغې نه پس هغه جولا د سړي په شاته وي او هغه د باندې را روان وي او اخر یې پې چک ولګي او هغه ډېر زیات په تکلیف کې شي او چغه ووایي. دغه سړی چغې چالو کړي او دغه جولا د ځان نه اخوا کوي. په دې دوران کې دا هغه ته موجود ټول جولاګان دې نه مات شي او بهر ترې روزي او وتښتېږي او هغه شان دې هلته کې موجود ټول جولاګان بهر روزي او دا ټول په دې باندې راغونډ شي په دې باندې چک ولګي او دا وچیچي او دغه رنګي دا سړی هلته کې مړ شي. بیا په یو کور کې هغه جولا راشي او هلته کې موجوده پیشو وخوري او ځان سره یې ویسي. دغه ښځو خاوند ډېر زیات ویرېږي ولې چې دې په زندګۍ کې دومره غټ جولا کله هم نه و کتلی ولې چې هغه جولا ډېر زیات غټ و. بل خواته موږ ګورو چې مایک د خپلې مور نه وتښتېږي او د هغه بوډا کور ته راشي خو هغه چې کله هلته راشي نو هغه کور لا ډېر زیات بدل شوی وي. هلته ارضې کې جالې وي او هغه جولاګان هم نه وي هغه تښتېدلي وي. کله چې هغه بهر راشي نو هغه یو بوټ را پیدا کړي چې هغه دغه بوډا سړی و. هغه بوډا تلاش کولو کوشش کوي. بیا هلته کې هغه وګوري چې د جولا یوه خپه پرته وي. بیا هلته کې یو غټ جولا راشي. کله چې مایک هغه وګوري نو هغه ویریږي او هلته نه ترې وتښتېږي. بل سین کې موږ یو سړی ګورو چې د هغې کریس نوم وي. هغه د مایک مور سره مینه کوي او هغه خوښوي او هغې سره واده کوي. هغه هغې ته وایي چې کله به موږ بار په چکر باندې لاړ شو او چکر به ووو. هلته کې کریس مایک میلو شي او هغه په ګاډي کې کینی. کله چې کریس هغې نه تپوس وکړي چې تا په لاس کې څه نیولي دي نو هغه ورته ټوله کیسه وکړي. مایک ورته ووایي چې دا د جولا خپه ده او ما هلته کې اوس یو غټ جولا وکتو هغې په شان ډېر زیات جولاګان هم دي خو کریس د دې خبره سیریس وانلي او خبره بس ختمه کړي. مایک کریس ته دغه خبره بار بار کوي چې هلته ډېر زیات جولاګان دي او ډېر غټ سایزونو کې دي خو کریس له هغې په خبرو بالکل هم یقین نه کوي او هغه وایي دا ماشوم دی. کله چې مایک کور ته راشي نو مور ته هم دغه خبره وکړي خو د هغې مور هم د دې خبره سیریس وانخلي. بل خواته هغه جولاګان په یو فارم باندې اټیک وکړي چې هلته شترمرغ وخوري. هغه سړي ته بالکل هم یقین نه راځي چې دا څه شی روان دي او یو شترمرغ یې مړ کېږي. بل سین کې موږ یو سړی ګورو چې په سورنګ کې کار کوي او د هغې اوبه اچانک بندې شي. کله چې هغه په پایپ ته پوکې ورکوي اوبه روکاږي نو هغه پیپ کې ډېر زیات جولاګان راشي او د دې په خوله کې ورننوځي. بیا له هغې د خولې نه یو جولا بهر روځي او بهر لاړ شي. بیا هلته کې یو دم غټ جولا راشي او هغه سړی مړ کړي. بل سین کې موږ یو هلک او جنۍ ګورو چې په ګاډي کې ناست وي او په خپلو کې په جنګ شي. هغه جنۍ هغه هلک ته دیکه ورکړي او د ګاډي نه یې لړه کړي او لاړه شي. بیا هلته کې ډېر زیات جولاګان دې هلک پسې راشي او دغه هلک ته یې منډه کړي او دغه شان دې هغه هلک خپلو ملګرو ته لاړ شي او هغه جولاګان د دې ملګرو پسې هم راشي او یو راونیسي او مړه کوي یې خو دغه هلک ته یې وتښتېږي. اوس موږ ته پته ولګېده چې دغه جولاګان ډېر زیات غټ شوي دي او تعداد کې هم ډېر شوي دي او په ټول ښار کې راخوار شوي هم دي او دا جولاګان د انسانانو دشمنان شوي دي او انسانان اوس دوی مړه کوي. خو دغه جولاګان دغه سورنګونو نه راځي او دلته یې کورونه جوړ کړي دي. بل خواته یو جولا د کریس کور ته راشي او هلته کې موجود سپی وخوري او ځان سره یې هغه سورنګ باندې ویسي ولې چې د دې کور سورنګ سره نږدې وي.
او د کریس مور دا ارسه وګوري او هغه سورن کې وننوځي خو هلته کې موجود یو جولا په دې هم اټیک وکړي او وی خوري او الټی ځوړندې کړي د دې مور چې چغې جوړې کړي نو کریس دغه اواز واوري او دې پسې راشي دا چې کله هلته راشي نو د جولا یو غټه خپه وګوري او دې ته مایک خبره یاد شي چې دغه جولاګان خو ډېر زیات غټ شوي دي او هلته نه لاړ شي او مایک کور ته راشي کله چې هغه مایک کور ته راشي نو هغه خپه مایک ته وښیي مایک چې دا وګوري نو هغه ورته وایي چې دا خو نور هم غټ شوي دي تېر جولاګان واړه وو دا اوس ډېر زیات غټ شوي دي او دې سره سره هغه جولاګان ډېر زیات وږي کېږي او هغه د لوږې لپاره انسانان خوري د دې دوران یو جولا د دې کور ته راشي او له هغې خور راټینګه کړي او هغه په جال کې بندوي دې چې کله رامنډه کړي هغه چې خپله خور وګوري کریس چې کله رامنډه کړي او د دې مدد کوي نو هغه جولا هغه هم په جال کې بند کړي خو د مایک مور هلته کې ټوپک راولي او دغه جولا ولي او هغه مړ کړي او دغه شان د دې زندګي بچ کا بیا دغه ښځه پولیس ته کال کوي او پولیس ته وایي چې ځان سره اسلحه راوړي او دغه جولاګان مړه کوي او دغه ښځه ورته دا هم وایي چې له ښار ټولو خلکو ته ووایي چې دې خپل انتظام وکړي او دې جولاګانو نه بچ شي مایک ورته وایي چې موږ به ریډیو سټیشن ته لاړ شو په هغې باندې به ټول خلک خبر کړو کله چې دوی بهر روځي او هلته روان وي نو سپایډرز ډېر زیات راغلي وي او په ښار کې ډېر زیات تعداد کې وي او کله چې دوی ورسېږي په ریډیو سټیشن کې یو سړی موجود وي او هغه سړی دې ته وایي چې دغه کار مه کوئ دغه سړی موږ پهله په فلم کې کتلی و او دغه شانتې د مایک مور په ریډیو په ذریعه ټولو خلکو ته وایي چې بهر مه روځئ او دغه جولاګان ډېر زیات شوي دي او خلک مړه کوي او که تاسو ځانونه بچ کوئ نو یو مول ته ځان ورسوئ دغه ښځه مول ورته ځکه یاد کړي چې د مول دیوالونه ډېر زیات غټ غټ وي او هغه جولاګان هلته کې بلکل هم نشي راتلی او دغه دوران کله چې دوی خبرې کوي هلته یو ډېر غټ جولا راشي او د دې په ګاډي باندې اټیک وکړي کله چې دوی دا جولا وګوري ډېر زیات ویریږي خو هغه بقایي خلکه د دې په خبرو یقین ونه کړي ولې چې هغه ریډیو سټیشن باندې به هغه سړي مسخرې ډېرې کولې او له خندا کیسې به هم کولې خو کله چې دغه خلک بهر هغه جولاګان ډېر زیات وګوري دي بهر وتښتېږي او تښتېدو کوشش کوي او هغه مول ته ځان را رسولو کوشش کوي کوم چې له مایک مور ورته ویلي وو دغه جولاګان هلته کې هم راورسېږي او په خلکو باندې اټیک وکړي خو دغه خلک ترې بلکل هم ونه یېرېږي او هغې سره مقابله چالو کړي ځینې خلک خو د مول دننه لاړ شي او ځینې بهر پاتې شي او هغه جولاګان یې وخوري خو دغه خلک ورسره مقابله هم ډېره نشي کولی ولې چې دې سره ډېرې ګولۍ نشته او دغه خلک ورته ووایي چې موږ به ارمي سره کانټیکټ وکړو ولې چې ارمي سره خو ګولۍ هم شته او جدید اسلحه هم شته خو یو سړی ورته ووایي چې زموږ ټلیفون تارونه ټول دوی خوړلي دي او ټلیفون خو کار نه کوي بیا ورته یو سړی راشي او ورته ووایي چې ما سره موبایل شته خو دغه سیګنل کار نه کوي دې لپاره به تاسو چت ته ځئ او هلته به ورسره کانټیکټ کوئ بیا کریس او هغه تور سړی بره چت ته پاسه لاړ شي هغه هلته کې مایک هم راورسېږي او هغې ته څه پرفیوم ورته ورکړي او ورته وایي چې دغه ځان سره کښېنه دغه جولاګان چې کله څه بویوي نو دغه چې دا بوی کړي د دې به مړه شي او تاسو ته به را نه شي هغې نه پسه دغه دواړه بره وخیږي او هلته کې ټاور ته ختلو کوشش کوي چې سیګنل راشي او دوی کانټیکټ وکړي او دغه شانتې دغه ته سیګنل میلاو شي او دوی آرمي سره کانټیکټ وکړي او ورته وایي چې هلته راورسېږي زموږ مدد وکړي خو دغه خلکو هم د دې خبره سیریس نه اخلي او ټلیفون پې بند کړي بل خواته هغه غټ جولا مول ته راشي او د مین دروازه یې ماتې کړي او هغې سره وړه جولاګان هم رادننه شي او په انسانانو باندې حمله چالو کړي او بل خواته هغه تور سړی کریس بچ کولو لپاره جولاګان ځان پسې کړي او د چت نه راټوپ کړي او دغه شانتې هغه تورې لاندې رالاړی شي او کریس بچ شي او هغه هلته نه ځان وکاږي بل خواته هغه خلک یو ځای راجمع شي او دغه پلان وکړي چې دغه سوري په ترور به دلته نه وتښتېږي او هغه سوري باندې وتلو کوشش کوي خو دې ته دغه پته نه وي چې دغه سورنګانو کې دغه جولاګانو کورونه دي او په ډېر تعداد کې دي بیا یو جولا په دې باندې اټیک کوي خلک چې دا وګوري نو هغه ترې په بله لاره وتښتېږي دوی په لاره کې ډېر زیات انسانان وګوري چې هغه مړه شوي وي خو مایک دې ته وایي چې دغه یې وسه پورې ځکه نه دي خوړلي چې هغه غټ جولا به راځي او دغه ټول به خوري بل خواته دا هغه سړی هم وګوري کوم چې په دې دغه کې تاو شوي وي او دغه ژوندی وي او رالړی کي بیا کریس ورته وایي چې زه خپلې مور پسې هم ځم هغه به هم ژوندی وي او دلته به پرته وي کریس ډېر سره ډېر زیاتې خبرې کوي او دا دواړه ډېر زیات پریشان وي
بیا کریس دې ته وایي چې دغه سورنګ کې ډېر زیات ګیس جمع شوی دی او ته بهر لاړه شه او هلته نه جنریټر آن کا. دا ټول خلک د دې په خبره باندې بالکل هم پوه نه شي. دغه شان دغه ښځه بهر لاړه شي او کریس خپل مور پسې ګرځېږي او دغه شان دا خپل مور پیدا کړي او د هغې مور ژوندۍ وي. کله چې دا بهر وځي هغه غټ جولا راشي او دوی ویني. دغه جولا په سایز کې ډېر زیات غټ وي. کله چې کریس او د هغې مور دغه جولا وګوري نو دوی ډېر زیات ویریږي او هغه جولا دې پسې راشي. بیا مایک ورکړی هغه پرفیوم دې ته رایاد شي او دغه شان هغه سپری دارو کوي او په جولا باندې وکي. کله چې دغه سپری په جولا باندې وشي نو جولا په سر باندې درد شي او هغې باندې چکر راشي او د دې فایدې وچتولو لپاره کریس په موټرسایکل باندې مور کینی او هلته نه وتښتېږي. دا په یو بلف کې سپار پیپر کې دي او هلته کې جمع ګیس نه دا دماکه کول غواړي. بیا دغه خلک ټول روځي هلته نه او هغه ښځه منډه کي او جنریټر بټن آن کي. کله چې هغه جنریټر آن کي نو هغه ټول لایټونه ولګي او هغه سپار پیپر باندې اور ولګي او هلته کې ډېره غټه دماکه وشي. دماکې نه پیله کریس خپلې مور سره هلته نه بهر روځي او دغه دماکې کې ټول جولاګان مړه شي او دغه ټول خلک هلته کې بچ شي او دغه فلم دلته کې ختم شي.